د بینک نه هم بعضې وخت کې د هیډ کوارټر نه کال راشي او زمونږ پیسې چې کوم وي نو هغه زمونږ د لاسو نه لاړ شي. او همدغسې نننۍ واقعه چې کوم ده زمونږ د ملګري سره راغلی ده. دوی ته د بینک نه د هیډ کوارټر نه ورته فون راغی او په فون باندې د دې نه معلومات واخیستل. د دې چې کوم د اکاونټ اخري 4 هندسې وي هغې دې نه معلومې کړلې او بیا د هغې نه پس دته لږ ساعت بعد میسجونه راغلل چې ستا د اکاونټ نه تقریبا 1.5 لاک پورې پیسې چې کومې وې هغه لاړې. حبیب بینک ثوابه ښه جي نو ما والا ډیټیل ورکړه او تقریبا لا 10 منټه نو تېر شوي چې ما پسې میسج راغی چې ستا د اکاونټ نه 1,45,000 روپۍ ټرانسفر. تاسو هغې له په ډیټیل کې څه ورکړه؟ تاسو ته څه ووی؟ تاسو دا بیا چیک کو چې واقعي همدغه هیډ افیس نمبر دی؟ بلکل بیا ورسره ما دوباره زه لاړم ایچ بي ایل ثوابې ته هغې سره ما خبر والم دې سره ملاو دي بینک والم پکې ملاو دي؟ هیډ افیس بالکل ملاو دي. هیډ افیس والا دا د هغې نمبر و د هغې نه ما ته کال وشو او زما پیسې بغیر د اکاونټ د اے ټي ایم د نمبر نه 1 روپۍ چاله لکه ما له نه راکړي چې زما خپل اکاونټ دی نو 1.45 چې کوم دی نو هغې څنګه ټرانسفر څه پیغام به یې ته ورکوې؟ زه دا پیغام ورکوم چې د چا په ایچ بي ایل کې اکاونټونه نو زر تر زر یې ختم خپله په اے ټي ایم باندې د بینک نه پیسې راخلم نو زه چې 15,000 راواخلم نو ما ته ته نورې نشي راغستې بیا به په بل دغه کې راخلې چې په بل کې زه 15 راوالم نو بس د دې نه سوا ته نور نشي راغستې سبا به بیا راخلې او د ده نه 1.45 چې نو دا په 2 قسطه کې والي. په لومبي کې څونه والي؟ تقریبا 1 لاک او بیا ورپسې په دویم کې دغه شان 45 او دغه میسجونه چې کوم دي دا به دې وخت تاسو په سکرین باندې هم ګورئ. ګرانو کتونکو تاسو دا خبرې اورېدلې یا فون زه تاسو سره پوره نشم شریکولی ډېر زیات اوږد کال دی خو د ټولو خبرو مقصد دا دی چې په چا هم اعتبار نه دی پکار که کله هم تاسو ته د چرته نه هم معلومات تاسو نه په فون غواړي نو بالکل چې ولا په فون باندې معلومات ورنه کې ځکه چې کم ډپارټمنټ دا کال شوي باقاعده په دې کې هغه عمله چې کومه ده هغه په دې کې ملوث کیدی شي. دا نه را چې لږ نه دا خامخا دي دا څوک فراډ کوي او دا فراډیان دي باقاعده پکې د هغه ډپارټمنټ د هغې محکمې خلک په دې کې ملوث کیدی شي. څنګه چې دوی ته د ایچ بي ایل هیډ کوارټر نه کال وشو دې خبرې ته نه دی پرېښودی او کوشش یې همدغه دی چې دغه خپل معلومات چې کوم دي هغه ته ترلاسه کړي او دا پیسې پس چل ول د ده نه ځان ته کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، نوید بهزاد مردان نیوز 1 سره ستاسو خدمت کې حاضر شوم. قدرمنو په دې وطن کې رنګ رنګ فراډونه کیږي، رنګ رنګ دوکې کیږي. کله میسج راشي چې ستا دومره انعام راوتی دی او دومره موږ ته لوډ وکړه. کله موږ ته میسج راشي چې ستا د بېنظیر انکم سپورټ پیسې راوتي دي هغه پیسو پسې په دې نمبر باندې موږ پسې کال وکړه. کله موږ ته وټساپ باندې یو لینک راشي هغه لینک باندې موږ کلیک کړو نو زمونږ چې کوم اکاونټ یې هغه هیک شي یا زمونږ فیسبوک پیج یا یوټیوب چینل یې هغه زمونږ نه هیک شي. دغه شانتې نن چې کومه سټوري ما تاسو له راوړلې ده نو هغه دا ده چې د بینک نه هم بعضې وخت کې د هیډ کوارټر نه کال راشي او زمونږ پیسې چې کوم وي نو هغه زمونږ د لاسو نه لاړې شي ټولې په 1 ساعت باندې. همدغسې نننۍ واقعه چې کوم ده زمونږ د ملګري سره راغلی ده. دوی ته د بینک نه د هیډ کوارټر نه ورته فون راغی او په فون باندې د دې نه معلومات واخیستل. د دې چې کوم د اکاونټ اخري 4 هندسې وي هغې دې نه معلومې کړلې او بیا د هغې نه پس دته لږ ساعت بعد میسجونه راغلل چې ستا د اکاونټ نه تقریبا 1.5 لاک پورې پیسې چې کومې وې هغه لاړې صرف 364 روپۍ پکې پاتې شوې. دا پوره واقعه څه وه دنه اوس تفصیل اخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو پوره نوم څه دی او دا څه واقعه وه؟ زما نوم علي ګوهر دی. زه محکمه پولیس کې نوکري کوم. دې کې زه کلي کې یم او ما پسې ټلیفون راغی د کراچۍ هیډ افیس نه د هغې د نمبر نه ما ته د ټلیفون نه ټلیفون وشو چې یاره موږ ستا اکاونټ دا کوو اپډیټ کوو ته موږ له پوره تفصیل راکړه. ستاسو دا بینک چې کوم دی دا کوم یو دی؟ ایچ بي ایل حبیب بینک دی. حبیب بینک ثوابه نو ما والا ډیټیل ورکړه او تقریبا لا 10 منټه نو تېر شوي چې ما پسې میسج راغی چې ستا د اکاونټ نه 1,45,000 روپۍ ټرانسفر. تاسو هغې له په ډیټیل کې څه ورکړه؟ تاسو ته څه وویل؟ ما زما نه پوره د ډیټ اف برت
او د دې ATM دا 4 انچي او د شناختی کارت نمبر خو هغې ته یاد بس هغې راته ووایي. ښه دغه نمبر چې کوم د هیډ افیس چې تاسو ته کوم راغلی و نو تاسو دا بیا چیک کو چې واقعي هم دغه هیډ افیس نمبر دی؟ بالکل بیا ورسره ما دوباره زه لاړم HBL صوابۍ ته، هغې سره ما خبرې وکړې نو هغې ویې چې ستا کمپلینټ مونږ ولېږو کراچۍ ته او دا نمبر هم د هغې و نمبر لکه ښه کنفرم اوس کنفرم هم هغې مې چې دا ما ته وی ته د هیډ افیس دا نمبر درته وایي تاسو ورسره خبرې وکړئ نو چې هغه شروع کړه ما ته دا بس دې ته ما ته دې نه مخکې کال کړی بس هغه ما ډایل کړو. نو تاسو سره نماینده چې کوم هغه سره خبرې وکړئ؟ هغې اول ورسره منیجر خبرې وکړې او بیا دوباره چې کوم دی نو ما هم ورسره خبرې وکړې ما ته ویل ستا کمپلینټ مونږ درج کړو او هفته نیمه کې به تا ته میسج راشي د پیسو. نو هفته وشوه تقریبا له نه څه وي چې لکه څه قسمه میسج به درته راشي؟ د پیسو واپسې چې ستا پیسې به واپس شي؟ واپس بشي لا تر اوسه پورې نه وي واپس شي. نو ته څه وایې؟ زه خو دا وایم چې لکه دا بالکل ستاسو د وینا مطابق دا هیډ افیس نمبر هم دی لکه هیډ افیس والا دی کې ملاو دي دا بینک والا هم دې سره ملاو دي بینک والا هم پکې ملاو دي هیډ افیس والا ملاو دي هیډ افیس والا دا د هغې نمبر و د هغې نه ما ته کال وشو او زما پیسې بغیر د اکاونټ د ATM د نمبر نه 1 روپۍ چاله لکه ما له نه راکړي چې زما خپل اکاونټ دی نو 1.45 چې کوم دی نو هغې څنګه ټرانسفر کړي بغیر ATM بغیر چیک دغسې ډایرکټ. او تاسو نه دا ستاسو چې کوم د ATM دا پن کوډ دی 4 انچي دغه پن کوډ تاسو نه معلوم کړو؟ دا لومبۍ انچي هغې ووي او دا اخري ما ته وي چې دا 4 انچي تاسو ووایه مونږ ته نه چې کله مونږ ATM باندې کارډ باندې پیسې راخلو ATM ماشین کې مونږ دا کارډ انټر کړو زمونږ نه یو پاسورډ غواړي؟ نه پاسورډ نه نو دې مطلب خو بیا هم دا شو چې لکه بینک والا ملوث دي؟ بالکل دا بینک والا ملوث دي دا کړم بینک والا ځکه چې دغه معلومات خو هغې ته بل چاته خو نه بل چاته نشته یا هیډ افیس والا ته یا زمونږ د بینک والا. اوس چې کوم کتونکي تا ګوري څه پیغام به یې ته ورکوې؟ زه دا پیغام ورکوم چې د چا په HBL کې اکاونټونه نو در تر زره یې ختم کړي ځکه چې غلي دي او پیسې داسې یوازې ما سره نه زما نه مخکې زما ملګرو سره هم داسې شوي دي په لکونو پیسې وتې دي که نه نو دوی پکې ملوث دي. ښه جي دې کې د HBL نه د اکاونټونه بالکل ختم شي. دې کې یو سوال بل هم پیدا کېږي زه چې خپله په ATM باندې د بینک نه پیسې راخلم نو زه چې 15,000 راواخلم نو ما ته نورې نشي راغستې بیا به په بل دغه کې راخلې چې په بل کې زه 15 راوالم نو بس د دې نه سوا ته نور نشي راغستې سبا به بیا راخلې او د دنې 1.45 چیرې نو دا په 2 قسطه کې والي په لومبۍ کې څونه والي؟ تقریبا 1 لاک او بیا ورپسې په دویم کې دغه شان 45 او دغه میسجونه چې کوم دي دا به دې وخت تاسو په سکرین باندې هم ګورئ او باقاعده شته میسجونه هم شته د هغې د کمپلین هم شته او زما نه چې کومې پیسې ټرانسفر شوي دي هغه میسجونه هم پکې شته او څه فون ریکارډینګ ستاسو د فون کې شوی دی که نه؟ شوی دی هغه خبرې هم ریکارډ شوي دي باقاعده ریکارډ شوي دي. ویزا کارڈ ہے ہاں 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 جی 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 0846 0597 جی 0846 059 جی 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 9 ګرانو کتونکو تاسو دا خبرې اورېدلې فون زه تاسو سره پوره نشم شریکولی ډېر زیات اوږد کال دی خو د ټولو خبرو مقصد دا دی چې په چا هم اعتبار نه دی پکار که کله هم تاسو ته د چرته نه هم معلومات تاسو نه په فون غواړي نو بالکل چې ولا په فون باندې معلومات ورنه کې ځکه چې کم ډپارټمنټ نه دا کال شوي باقاعده په دې کې هغه عمله چې کومه ده هغه په دې کې ملوث کیدی شي دا نه ده چې لکه نه دا خامخا دا څوک فراډ کوي او دا د فراډیان دي باقاعده پکې د هغه ډپارټمنټ د هغې
محکمې خلکو په دې کې ملوث کیدی شي څنګه چې دوی ته د ایچ بی ایل هیډ کوارټر نه کال وشو دې خبرې ته نه پرېښودې او کوشش یې همدغه دی چې د خپل معلومات چې کوم دي هغه ترې ترلاسه کړي او دا پیسې پس چلول د ده نه ځان ته کړي دوی اوس خپل ریپورټ چې کوم دی هغه ایچ بی ایل هیډ کوارټر سره درج کړی دی خپل متعلقه بینک برانچ ته تللی دی او دوی له یو هفته ټایم ورکړی دی خو دا واقعه چې کومه دا په 8 تاریخ باندې راغلی خو اوسه پورې د ده د مسلې هېڅ حل نه دی راوتی. نوید بھائی یو تاسو د چینل ډېر زیات شکریا ادا کوو مردان نیوز ون چې تاسو هره موقع کې هره سخته کې ځان رسوي او د عوامو خبر په خپل سکرین باندې راولئ. دا ملګری چې دی نو پولیس والم دی خو ډېر ښه انسان دی ډېر زبردست او نیک پاک سړی دی. زه خو دا ریان یم چې بھائی په کور کې هم پیسې محفوظ نه دي او په بینک کې محفوظ نه دي. دا پیسې به سړی کم ځای دي قبرونو کې به ځان سره ږدو نو حکومت وخت هم دغه کو چې یاره دا غله دی راټینګ کړي شي دا چا چې دا پیسې د ده اوښ کړي په کومه طریقه ځکه چې زه اوس خپلې پیسې د بینک د رالم یا د روډ پیسې رالم او بینک ته لاړ شم نو هغوی به خامخا مانه دغه غواړي چې یاره ته راکاټ فوټوسټیټ کم از کم جمع که او دا پیسې دته کال راغلی او دا پیسې په هوا کې وتې دي نو پکې څه دغه شته خو بس یو څلور حصې ورته ویلي دي او نور څه کوډونه ورته ویلي دي او بس پیسې وتې دي نو دې غریب سره ظلم شوی دی او دا ایچ بی ایل بینک دی یاره کم از کم د ایچ بی ایل بینک دا اکاؤنټونه تاسو ختم کړئ مکمل ختم کړئ دا زموږ نیشنل بینک دی سرکاري بینک دی دې کې خپل اکاؤنټونه کولو کې کم از کم سرکار بینک دی نو دغه به نه کېږي دا نور ټول پرایویټ بینکونه دي ټیکهداري غونته ده نو چې کله هغوی باندې لږ دغه راشي نو بس هغوی بیا دا چل کې دی کې بالکل زه 100% منم چې دی کې د دغه د عملات مکمل شریکه ده ځکه چې داسې هېڅ چاته پته نه لګي چې دا پیسې څومره دي یا څومره نه دي دته ښه نوم اخیستی دی دله ښه نمبر دغه کړی دی مکمل رسېدې کړي دي نو نوید بھائی تاسو خپله لکه سوچ وکړئ چې ډېر زیات ظلم دی دې غریب به 15,000 شپږ روپۍ میاشت بچ کړي په دې ګرانه کې او په بینک کې به یې جمع کولې نو چې زموږ یو پولیس والر اور محفوظ نه دی په دې عمل کې نو زه به څه محفوظ شم او بل به څه محفوظ شي الله دې په موږ باندې نوید بھائی نور رحم وکړي ډېر زیات بد حالت شروع دا دغه واقعه وه زموږ د روډ سره شوې ده او د بینک اکاؤنټ نمبر یې ترې اخیستی د اکاؤنټ نمبر خو چاته پته نه لګي خو دا د بینک والا ترې په خپل چال کې ایستي دي ځکه چې زما اکاؤنټ دی زما د روډ ته هم پته نشته چې درې اکاؤنټ څه نمبر دی او څه دغه دی خو بس دا خو د بینک والا خپله بس دغه جوړ کړی دی او د خلکو نه دا پیسې بس ډرامو مرامو باندې په دغه طریقو باندې د خلکو نه بس اخلي او دغه کوي د دې ذمهوار چې دی بس دا بینک دی نور څوک نشته. ته ووایه چې په ټلیفون باندې داسې قسمه معلومات چاله ورکول پکار دي که نه او بل د ملګري سره چې کوم دا فراډ وشو دوکه ورسره وشوه د جي پي فنډ پیسې ورسره او هغه نه دې ظالمانو په دې طریقه باندې چپه کړل نو څه به وایې؟ زه وایم چې بس د بینک کې نه دی د دې بینک نه ځان وساتئ او دغه نیشنل بینک سرکاري بینک دی دغې ته ځئ او پیسې پکې ږدئ زما خو خپله 3 زامن په سعودي کې ماته یو منیجر مینت وکړو په دې اسماعیلا کې دا به ایچ بي ایل نو وی مینت راته وکړه چې پیسې راوړه دغه ظالم ولې په داسې پیسې لګې ما یې نه بینکونو کې پیسې نه ږدم د دې ګټه خو د سره ارامه ده خو دا اوس پکې دا بلې کاتې شروع شوې چې د غریبانو پیسې پکې او بس دې ته وباسي او خوري یار زموږ د ورور سره چې کومه دا واقعه شوې ده نو دا هم چې ټیک ته بینک والا هم غلطي ده خو زموږ د ورور هم پکې لږه غونډې غلطي شته ځکه چې چاله په ټلیفون باندې ورکول او د اکاؤنټ نمبر او د خپل کیس کې نمبر ورکول نه دي پکار پوره معلومات کول غواړي بیا بینک ته تلل غواړي چې تاسو زموږ داسې د وختو مثال څنګه زما د اکاؤنټ تاسو دا اپډیټ کوئ څه کوئ که نو خیر دی خو لکه ساده سړی و نو د سره دا واقعه شوې ده نو ډېره غلطي شوې ده موږ وایو چې الله پاک دې ته او د حکومت دې کسان راټینګ کړي او د خپلې پیسې را واپس کړي. په دغه ایچ بي ایل بینک کې چې نو د مام اکاؤنټ دی دا خو زه چې نو ویارېدم چې یاره مونږ بینک ته لړ شو نو مونږ دا چې نه چې له دستخط معمولي دغه چې یا پکې کټینګ راشي نو ورته وایي مونږ ته وایي بیا دوباره په دې باندې دستخط وکړه که نه نو چې مونږ دوباره بیا دستخط وکړو نو هلې چې نو مونږ ته هغه پیسې چې نو چې کوم چیک کې مونږ لیکلي او راوباد وي نو هغه مونږ ته چې نو بینک والا شمار کړي نو زه حیران یم چې دا څنګه د مونږ د غریب ورور نه چې نو 1,45,000 روپۍ وتېري او بچي چې نو نار نه وردي او بچو ته پریشاني ده او په کور کې جړه انګولا ده که نه نو دا خو ډېر سخت ظلم دی نو چې سړی په بینک کې پیسې نه ږدي نو دا به په څه کې ږدي نو دا ایچ بي ایل بینک چې دی نو دا خو ما ته سپراډي بینک ښکاري دا خو سپراډ غونته دی او د بینک باندې ټلیفون ورته شو بینک نه د هیډ آفیس نه چې هیډ آفیس نه چې خامخا به یو سړی دغه ورکوي خپل نمبر یا دغه او هغوی چې فراډ کوي نو لکه په چا به اعتبار کوي نو بس دې نښه دا ده چې ایچ بي ایل بینکونه چې کم دي نو ټول فراډونه دي او نیشنل بینک چې کوم دی پاکستان هغه ټول نه ښه بینک دی نو بس ټولو ته دا دغه دی چې دې بینکونو نه ځان وساتي.